سلام، وقت مو بخیر. بدلون ګورئ، زه رحمت الله نور یم. افغانستان کې روانه جګړه، مسلمان وژنه، افغان وژنه، ورور وژنه که جهاد دی. د نړۍ د افغانستان په شمول د نړۍ د اسلامي هیوادونو دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام او ناروا بللې ده او د افغان خلکو وژل ناروا عمل بللی دی. په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د کوم اړخ په نوم باندې روانه ده؟ سیاسي جګړه ده که دیني مشروعیت هم لري؟ په داسې حال کې چې د افغانستان په شمول د نړۍ عالمان دغه جګړه ناروا او حرامه بولي، بیا ولې دغه جګړه روانه ده؟ د حل لاره څه ده؟ او د اوسنۍ جګړې کوم اړخونه د اسلامي اصولو په خلاف دي؟ انتحاري یا استشهادي؟ د بدلون نننۍ موضوع همدغه ده. په دغه موضوع به درې قدرمن مېلمانه راسره بحث وکړي. اوس راسره په استدیو کې دیني عالم ښاغلی مفتي محمد عارف مصلی صاحب او دیني عالم ښاغلی مولوي عطاالله فیضاني صاحب شتون لري، او همدارنګه مو د غزني ولایت د علماو شورا رئیس ښاغلي محمد اسماعیل روحاني ته هم بلنه ورکړې چې شیبه وروسته به راورسېږي. تاسو دواړو ته سلامونه، په خیر راغلئ خپرونې ته. فیضاني صاحب، تاسو سره به راپیل کړم، د اوسنۍ جګړې تعریف څه دی ستاسو نظره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا وهدانا إلى سبيل الوحدة والاتحاد وهدانا إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات وعلى آله وصحبه الأمجاد، وبعد. فأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. مخکې دې نه چې دې آیت ترجمه وکړم، زه مننه کوم له تاسو نه، د دې برنامې نه. سلام تاسو ته، همکارانو ته، جناب مفتي صاحب ته او ټولو عاجزانو لیدونکو او اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې له زمانه د ادمه تر اوس دمه پورې دوی په حفظ او د امان د الله پاک کې اوسي. جنګ لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، د آیت د قرآن کریم هم اول لوستې، د دې ترجمه هم کوم. جنگ په افغانستان کې تخمین د 4 لسیزې سوسې جنگ روان ده، او د دې جنگ ګټه هم هیڅ کله افغانان ته نه ده رسېدلې، او د جنگ هم تر اوسه پورې چې موږ تاسو وینو چې پردي غواړي چې افغانستان کې جنگ وي، افغانستان کې وژنه وي، او غواړي چې افغانستان بې ثباته کې اوبه خړې کې او خپل استفاده یا خپل مایان پکې ونیسي. دا چې په افغانستان کې مخکې و تنظیمونه ول، دوی په خپلو کې هم سره جنګونه کول، نه تنها داسې هغه جنگ په مقابل د کمونستانو کې چې هغه جهاد و. کله چې هغه روسان ووتل نو بیا د تنظیمونو په خپلو کې هم جنګونه سره کول. له هغه نه بعد کله چې د تنظیمونه واکمن ول او له دوی نه هم فساد وسو، طالبان راپورته سو. طالبانو او د تنظیمونو چې څه شمېره پاتې وو، یو سره جنګونه روانو، ډېر افغانان پکې وژل سول. له هغه نه بعد کله چې طالبان واکمن سول، بیا هم جنګونه روانو، تر دې چې موږ تاسو شاهد وو چې د لیلي دښتې او نور داسې مهمې پیښې واقعات هلته په سلګونو په زرګونو حتی شهیدان موږ تاسې د افغانان هغه معصوم تنکي ځوانان شهیدان موږ تاسې ولیدل. له هغه را په دې خوا کله چې طالبانو د نظام د سقوط مورد بیا څه شمېر خلک راپورته سول، او ورسره په رأس کې امریکا او خپل ځان سره نور متحدین هم راټول کړل. دوی بیا شروع کړه په افغان وژنې باندې. حدود د 19 کاله پوره دغه شاوخوا کېږي چې موږ تاسې شاهد وو چې افغانان وژلې کېږي، او دغه جنگ په افغانانو کې ګرم ساتلی. عوض د دې چې د افغانانو په منځ کې د بهرنیو هیوادونو سوله راوستې وای، د جنگ ختم کړی وای، لا یې هم جنگ ته تشدد ورکړ او د جنگ لمنه یې وغځوله. فیضاني صاحب، زه غواړم دا وپوښتم، د 20 کلنې جګړې تعریف ستاسو نظر کې څه دی؟ جهاد او که حرامه جګړه؟ دغه 20 کاله جګړه چې روانه وه، شریعت څه وایي موږ په هغه باندې عمل کوو، او څه چې شریعت وایي هغه باید موږ تاسې لوی لاسته راوړو، خپل تحلیل او بحث نور باندې کولی سو. شریعت وایي هغه جنگ چې مسلمانان په مقابل د کفارو کوي هغه جهاد ده، مطلق جهاد ده، او له جهاد نه انکار هم کفر ده، څوک نشي منکرېدلی، او جهاد به هم تر ورځ د قیامت پورې موجود وي. او هغه جنگ چې مابین د مسلمانانو مابین د افغانانو کې موجود وي، که څه د 19 کاله ده او یا هم مخکې له دې نه و، او حتی په زمانه د صحابه کرامو کې هم صحابه په خپل منځ کې جنگ سره درلود. دې ته فتنه ویل کېږي. آیت چې ما ولوست د سورت انفال اولین آیت ده، الله پاک فرمایي چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. ښکېلې ډلې ته وایي مسلمانان چې په خپل منځونو کې جنگ سره لري. دغه جنگ ته الله پاک فرمایي مفتي صاحب، زه غواړم د خلک پوه شي، ځکه 20 کاله جګړه وشوه، اوس د سولې خبرې روانې دي، کېدای شي سوله وشي په دې اړه باندې.
د جګړې تعریف څه دی؟ شل کلنه جګړه تعریف لري حرامه و شل کاله جګړه که ناروا و که نه جهاد و هغه څه چې طالبان دا کوي ځکه د دیني عالمانو طالبانو ترمنځ او دلته کوم دیني عالمان چې تاسو چې یاست د لیدلوري ترمنځ مو اختلافات شتون لري. د آیات ما تلاوت کې ترجمې ته تاسو پرې نښودلم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. الله پاک فرمایي چې له خدای نه وویریږئ او تاسو په خپل مابینځ کې سوله وکړئ که چیرې او اطاعت د الله پاک د رسول الله وکړئ که چیرې حقیقتا ایمان په خدای پاک لرئ. دا جنگ د مسلمانانو په مابینځ کې دا جنگ روا نه ده. جنگ دې ته فتنه ویل کېږي. د سولې لفظ په قرآن کریم کې 34 ځایه راغلی ده. د اصلحو لفظ په قرآن کریم کې هم 8 ځله راغلی ده. او هغه مسلمانان په خپل کې جنگ سره کوي دا اوسنی جنگ دا باید سوله وکړي او دا جنگ باید ختم سي. هغه جنگ چې مقابل د کفارو کې هغه د جهاد ویل کېږي په مقابل د بنځ خپل مسلمانانو کې د بل باندې وي دغه به شرعي مشروعیت نه لري. فیضاني صاحب مسله دلته دا ده چې اوس دغه شل کاله جګړه هغه چې مخکې تاسو یادونه وکړه امریکایان راغل نړیواله ټولنه راس کې امریکا د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. طالبانو بیا وسله وخت د حکومت په وړاندې د امریکایانو په وړاندې وجنګېدل. هم امریکایان په دې جنګ کې ووژل شول هم افغانان ووژل شول هم طالب هم اردو هم پولیس. د جګړې نوم څه دی؟ اوس موږ جهاد ورته ویلی شو که نه ناروا جګړه ځکه په دې کې امریکایان هم ښکېل و افغانان هم وژل کېدل پکې دواړه لوري. دا خو ضرورت دې ته لري چې لکه څنګه چې د نړۍ مسلمانانو په ګډه سره د روژې مبارکه میاشت کې هم یو برنامه درلودله د افغانستان په کوربتوب هغوی هم خپله فتوا لرله او د نړۍ علما د نړۍ مسلمانانو هم په استفتاء کې چې د افغانستان دولت له هغو نه استفتاء غوښتې وه د مصر هېواد و د عراق هېواد و فلسطین و عمان و ترکیه وه او یو شمېر نور هېوادونه وو هغو په ګډه سره هغه فتوا چې هغوی صادره کړې ده هغوی هم دا جنګ ناروا بللی او وایي چې جنګ ته د پای ټکی کېښودل شي د مسلمانانو په مابینځ کې دی باید چې روغه جوړ وشي. موږ هم غوښتنه له همدغو علماو نه دا کوو چې راځي تش په دې خالي د کاغذو په فتوا باندې خپل ځان مه خلاصوئ مستقیم دې راسي دخیل سي مداخله دې کې اسلامي هېوادونه دې مداخله وکړي علما دې مداخله وکړي د دې جنګ لپاره دی د پای ټکی کېږدي او د سولې هلې ځای دې وکړي. دې ته راځم چې د علماو ونډه په دې کې څه ده؟ یعنې شل کلنه جګړه ناروا وه. مخکې ما وویل چې هغه جنګ چې مقابل د کفارو کې وي د یهودو نصارو مقابل کې هغه ته جهاد ویل کېږي. هغه جنګ چې مسلمانانو په مابینځ کې موجود دي هغه جنګ ته باید زر خاتمه ورکړل شي. دا جنګ له زمانې د صحابه کرامو تر اوسه پورې روانه ده. بیرته دې ته راشم چې مخکې د امریکایانو د وتلو نه جګړه څه وه وروسته بېرته تاسو ته راځم. اوس به لاړ شو مفتي صاحب ته. آقای مصلحی جنگ در افغانستان را که در حال حاضر جریان دارد چی نام میگذارید؟ الحمد لله عزیز الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قبل از اینکه پرسش شما را جوابش بگم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران شما و بیننده های عزیزی که برنامه وزین شما را میبینن. علیکم سلام. و بعد در قسمت از اینکه جنگ امروزی جنگ 20 سال که گذشت و یا بیشتر از او در افغانستان چه هست؟ بسیار ساده است که ما برای از اینکه پاسخ برای از سوال داشته باشیم ما طرفین جنگ ببینیم که در 20 سال کیها با هم جنگ کردن. وقتی که ما اگر طرفین جنگ افغانا بودن مسلمانا بودن و متاسفانه عوامل سببی از این شد که اینا با هم جنگ کردن. ایرا بسیار صریح است هم آیه قرآن و هم احادیث فراوانی از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم و مخصوصا حدیثی که خواندم و ای تقریبا آخرین پیام پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است که در حجت الوداع آخرین حج را که میکنن و چند پیام مخصوصی برای کسایی که حاضر بودن در حج برای از اونها میگن و در خاتمه برشان میگه که تنها شنیدن شما کفایت نمیکنه
بلکه این پیام ما را به دیگران برسانین و این پیام باید پیام ابدی برای مسلمان باشه. و در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در پلوی دیگر نکاتی که اشاره میکنه، یک نکته بسیار وزینی که میگه ای است که این دماءکم و اموالکم و اعراضکم، پروردگار خون شما مسلمان ها را، مال شما مسلمان ها را و عزت شما مسلمان ها را بر بالای یکی دیگرت حرام کرد. درست آقای مفتی، من میخوام واضح جواب بگیرم. ما گفتم از آقای فیضانی هم پرسیدم، در 20 سال گذشته آمریکایی هم کشته شده، خارجی هم کشته شده، افغان هم کشته شده. چی نام میگذارن همین جنگ را؟ آنچه را طالب داعش جهاد است میگه، ما جهاد کردیم علیه نظام، جهاد است یا ناروا بود؟ خدمتتان عرض کنم که ما گفتم طرفین جنگ ما میبینیم. اگر مسلمان ها با هم جنگ کردن، افغان ها با هم جنگ کردن، به این شکی نیست که صریح قرآن میگه که یک عمل حرام، یک کار ناروا را انجام دادن و این عوامل مختلف، حضور عوامل مختلف، اسباب مختلف باعث ازی شد که مسلمان ها را بین هم بیاندازند. ولی چیزی که بسیار صریح هست و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه خون شما مسلمان ها حرام هست با که ریختاندنش، بناهن وقتی که ریختاندن خون یک مسلمان حرام هست، به هر وسیله و سببی که باشه ما میتونیم که در روشنی این حدیث و در روشنی آیه که الله رب العزت میگه که مسلمان ها برادر یکی دیگر هستند و اینا باید اگر مشکلی هم دارن مشکل خود از طریق گفتگو. درست، یعنی شما میگین که جنگ 20 سال افغانستان نیاز به تحقیق و سروی داره که چه کسی کشته شده، در کجا یا در کدام ولایت جهاد بوده، در کجا جهاد نبوده، جنگ ناروا بوده. ولی چرا علمای دین جهان اسلام می با آسانی فتوا میده که جنگ حرام است؟ ولی شما میگین که نه، این نیاز داره که طرفین جنگ دیده شود. اونا از دور میان میبینن، شما که در می افغانستان هستین میگین طرفین باید دیده شود. ما نمیگم طرفین دیده شود، من میگم که ما باید قضاوتی را داشته باشیم خودمان که در افغانستان که ها بین خود جنگ میکنن، که ها جنگ میکنن، دو طرف جنگ افغانا کشته میشه، دو طرف جنگ مسلمانا کشته میشه و مخصوصا در اواخر هیچ بانه‌ای برای جنگ، اگر در گذشته هم بانه‌ای بوده ولی در اواخر بانه‌ای برای جنگ، برای ادامه جنگ نیست و این جنگ فعلی مطلقاً مسلمان کشی و افغان کشی هست. از 2001 به این طرف 2001 به این طرف هم که مسلمان ها کشته شدن ناروا هست، از این بعدش هم کشته میشه ناروا هست، از 40 سال هم به این طرف که مسلمان ها در هر جنگی که هر چیزی که عامل و سببش بوده و مسلمان ها در اونجا متضرر شدن، خونشان به ناحق ریخته، این جنگ ناروا. درست، اگر خارجی ها کشته شده جهاد است. خارجی ها، بحث خارجی ها یک بحث کلان که میشه که اینا به یک پیمان اگر آمده باشند و او قبول شده باشه، او بحثش جدا هست. اگر اینا بحث تجاوز من میخوایم واضح پاسخ بگیرم، مردم از شما توقع داره، مفتی دین هستین، عالم دین هستین. در 20 سال گذشته آمریکایی ها به اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد خاک افغانستان شد. طالب در برابرش سلاح گرفت، تا امروز میجنگه، تا بالاخره که 2020 سال توافقنامه صلح امضا کردن. قبل از اینکه طالب در مقابل آمریکایی ها میجنگید و افغان ها در پاریس کشته میشد، اردوی ملی، پلیس ملی، جهاد بود یا ناروا بود؟ ما بسیار واضح گفتم که هر جنگی که در مسلمان کشته میشه زیانش متوجه مسلمان ها هست، خون مسلمان به ناحق ریخته میشه، او جنگ ناروا هست و او هیچ نیاز به فتوایی نداره، چون صریح قرآن گفته و چرا حدیث گفته که هر جای، هر موقعیتی، هر علت و چیزی که باعث میشه خون یک مسلمان ریخته میشه، او جنگ ناروا هست. چی جنگ هست، چی هر کس مطابق تعبیر خودش و تفسیر و علمی که داره از او تعبیر میکنه، ولی چیزی را که خدا و رسولش گفته هر جایی که خون مسلمان ریخته میشه او جنگ است، ناروا هست و او را خدا حرام گفت. درست، یعنی در 20 سال گذشته چیزی به نام جهاد وجود نداشته در افغانستان. دو جایی که مسلمان ها کشته شدن، متضرر شدن، قتل مسلمان، ریختاندن خون مسلمان، حتی جهاد گفتنش گناه هست، جهاد نیست، یک عمل بسیار قبیح هست که هر چیز زودتر خدا و رسولش گفته که شما کوچکترین مشکلی که بینتان ایجاد میشه باید از طریق تفاهم و مراجعه به کتاب الله و رسول را حل بکنید و نگذارین که یک خون حتی بریزه. وقتی که خونه بسیار میریزه و خون مسلمان میریزه، ایده هیچ شکی نیست که حرام. درست، و جنگ کنونی طالب که در برابر حکومت میجنگه، حملات انتحاری را شما میبینین در بغلان که چی بر سر مردم بغلان مرکزی آمد، این هم حرام و نارواست. من بسیار واضح گفتم، بازم چی خدا تشریح میکنم چون گفته من نیست، صریح آیه قرآن است و حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است که سه چیز خون یک مسلمان حلال قرار میده که کشتنش اجازه است. ارتداد هست
و زانی هست یا قتل نفس است که قصاص از او تعبیر میکنه. غیر از این سه حالتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در او کشتن مسلمان مجاز گفته و وظیفه و صلاحیت قاضی و حاکمی وقت است که باید را تطبیق بکنه. در غیر از او به هر عله و بانه‌ای که مسلمان کشته میشه ناروا هست، خون ناحق میریزه و این موجب غضب و لعنت پروردگار میشه. درست، ولی من میخوایم بفهم تفاوت در کجاست آقای مصلحی؟ وقتی من قبلا هم گفتم عالمان دین جهان اسلامی میگن حرام است، ولی شما میگن نه، در جایی که مسلمان کشته شده حرام است، در جایی ممکن جهاد بوده باشه و این جنگ باید تعریف شود. ما برداشتم از صحبت‌های شما همی است، یعنی چرا یک وضاحت در کلام شما، در سخن شما وجود نداره؟ من میگم که شما از خود یک چیز بگوین، شما مفتی هستین، عالم دین هستین، از دین بگوین برای مردم بفهمن، ما بفهمیم جنگ حرام بوده، ناروا بوده در 20 سال گذشته و حالا که در مقابل دولت تفنگ گرفتن به خصوص گروه طالبان، جهاد است یا حرام است، نارواست، صریحاً به مردم بگوین. ما چیزی را که از فتواهای کشورهای اسلامی خواندم دو هم همین چیزی هست که ما خدمتان عرض میکنم، اونا هم همین چیزی را گفتن، یعنی در تمام فتواها به این گفته شده که جنگ میان مسلمان ها فتنه هست، ریختاندن خون مسلمان ها هیچ عله و بانه‌ای که وقتی وجود نداره، بند کردن ازی، قدم برداشتن بر ازی که خون به هر وسیله‌ای که میشه بند شود، این فرض هست هم برای افغانا، هم برای طرفین جنگ و هم مسئولیت کلان جهان اسلام، علمای اسلام، حکام مسلمین هست که به هر وسیله‌ای که میشه این فتنه را خاموش بسازن تا اینکه این خونی که بناحق ریخته میشه میان مسلمان ها و هیچ نفعشم برای اسلام و مسلمان ها نیست، جز دیگرای هستن که از این منفعت میبرن. باید به هر وسیله‌ای که میشه این خون بند. بسیار تشکر. فیضانی صاحب، یو مسله چې بل یادېږي په دغه تېرو شلو کلونو کې تاسې به ښه پرې پوهېږئ، یو طالبان راشي خپل انتحاري بریدونو ته استشهادي ووایي، تاسې زما په دیني برخه کې ښه پوهېږئ، او دې خوا حکومت راشي، نړیواله ټولنه راشي انتحاري ورته وایي، دغه دواړو توپیر څه دی؟ هغه پوښتنه چې تاسې کوئ 19 کاله کېږي چې دلته جنګونه په مختلف ډولونو باندې روان دي. یو هغه جنګ ده چې میدان د معرکه کې دواړه لوري یو بل سره وژني، دا خو معلومداره جنګ ده. او هغه بیا چاودنې چې ترسره کېږي، په هغه چاودنه کې تر اوسه پورې رسنۍ وایي موږ ته نه دي تثبیت، طالبان هم یا مني یا نه مني. نو هغه چاودنې چې ترسره کېږي دا نه دي معلوم چې دا چاودنې څوک ترسره کوي او ولې کوي او هدف یې څه ده. تنها یو لوری د طالب دلته نشته په افغانستان کې، نور لوري هم شته، ګاونډي هیوادونه هم شته، هغوی مو غواړي نه کوم چې طالب رسما مسؤلیت اخلي. نه په پوهېږم چې دوی په کوم بخش کې مستقیم هغه ځای تاسو ادرس یاد کړئ چې مسؤلیت په کوم ځای کې مثلا د صدارت څلور لارې کې تاسې ولید 89 کال کې چاودنه وشوه، د جمهوریت روغتون مخې ته څومره کسان پکې ووژل شول، زنبق څلور لارې کې چاودنه وشوه 2018 کال کې څومره کسان پکې ووژل شول، یا دغه تېره ورځ په بغلان کې چاودنه وشوه څومره کسان پکې ووژل شول، هلته یو امریکایي هم شتون نه درلود. هغه څه چې ما تر اوسه پورې اورېدلي دي، زه شخصا ما چې اورېدلي دي، طالبانو خو دا په یوټیوب کې هم خپرونې لري، په نورو کې هم لري، دوی د داسې چاودنو یا داسې غټو چاودنو مسؤلیتونه نه دي په غاړه اخیستي. صدارت څلور لارې مسؤلیت اخیستی، وزارت داخلي سره ثبت دی، امنیت ملي ریاست سره ثبت دی مولوي صاحب، او د بغلان مسؤلیت خو یې تازه 2 ورځې کې چاودنه کړې ده. نه په پوهېږو، په عموم کې د مسلمانانو وژنه مخکې مفتي صاحب هم ویل، بیا هم تاسې ته وایو لږ دقیق څه ورته چې مسلمانانو وژنه هیڅ مسلمان ته نه ده روا، دې ته فتنه ویل کېږي. فقط له 3 مواردو کې هغه هم هغه فیصله او هغه تطبیق به هم محکمه کوي چې په 3 مواردو کې د مسلمان د وژنې جواز ورکول کېږي. نور د مسلمان وژنه مسلمان ته مابین مسلمانانو کې وژنې دې ته فتنه ویل کېږي او دا جواز نه لري. او د استشهادي او انتحاري توپیر څه دی؟ استشهادي هغه څوک چې خپله طلب د شهادت کوي، طلب د شهادت کوي، طلب د شهادت خپله دا صيغه د استفعال ده یا استفتاء یا استشهاد، دا ټول باب د استفعال دي. یو څوک خپله طلب د شهادت کوي، جهاد ته هم ځي، نو دی هم په دې پوهېږي چې یا به غزا کوي، غازي کېږي، برته سلامت به راځي، یا به شهید کېږي. هغه څوک چې مستقیم ورځي خپل ځان شهادت ته ورکوي او وایي زه رزمېږم، مبارزه کوم تر څو زه شهید سم، دې ته استشهادي ویل کېږي. اما انتحار دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپله ځان ته ضرر رسوي او خپل ځان وژني، حتی خودکشي د ښځې هم که ځان سوځوي په تیلو باندې یا ځان په چاقو وږي یا بعضې خلک خپل لاس رګ پرې کوي، دې ټولو ته انتحار ویل کېږي. په 20 کالو کې موږ انتحاري درلودل که استشهادي؟ نو دا تعریف لري، خپل بیل تعریفونه لري چې دا په دې باره کې تحقیق پکار ده او څېړنه پکار ده، سړی په دې پوه شي چې کومه حمله چا ترسره کړې او چیرې ترسره کړې، په کفارو ترسره کړې ده،
نو څوک استشهادي ورته وي، څوک انتحاري ورته وي، دوی خپل ځان د خپل تعریف ورته لري. صحیح. مولوي صاحب 2000 کال کې امریکا او طالبانو په دوحه کې هوکړه وکړه، تر هغې ځای نه خپل امریکایانو وایي طالبانو وایي چې یو امریکایي نه دی وژل شوی. وروسته د هغې که همدغه څه استشهادي هغوی ورته وایي یا انتحاري ورته کېږي، دا حرام او ناروا دي، دا استشهادي نه دی او دا جهاد نه دی. نو مطلق تاسو طالبان ما یادوي چې دا کار نه، چې کوم مسؤلیت اخلي طالبان، هغه چې دوی اخلي مطلق تاسو بالعموم ټول مسؤلیت طالبان ما ورچوي. تاسو باید په دې کې څېړنه وکړئ، تحقیقات وکړئ، خلک مو دې پوه شي تر تنه طالبان نه دي، نورې ډلې هم زه پوهېږم یو ډلې دي خپله حکومت وایي، ولې کوم مسؤلیتونه زه وایم چې طالبان په غاړه اخلي. رسمي ما مخکې ویلې طالب چې کوم برید کوي وایي چې مسؤلیت یې زه اخلم، کوم نه دی کړی مسؤلیت نه اخلي په غاړه باندې. نو دا ضرورت څېړنې تحقیق ته لري. خو هغه هوکړه چې طالبانو او امریکایانو په منځ کې سره کړې ده، مخکې له هغه دوی مابین کې مبارزه او جنګ درلود چې هغه جنګ مطلق جهاد و، له هغه نه هېڅ انکار نشته. خو هغه هوکړه چې دوی مابین کې کړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم له مشرکینو سره جهاد درلود، مبارزه درلوده. خو د حدیبیې په سولې کې کله چې هغه سولې تړون لاسلیک شو، له هغه نه بعد بیا دوی وژنې په خپل کې بندې کړې او خپل آزاد فعالیت کوو. صحیح. او اوس چې د حکومت پر وړاندې جنګېږي دا افغان وژنه او مسلمان وژنه او ناروا عمل دی. دا فتنه ده او دا فتنه د باید زر تر زره ختمه شي. دا فتنه ما مخکې هم درته ویلي چې دا فتنه په زمانه د داود تنظیمونو کې هم موجوده وه او په زمانه د صحابه کرام که هم موجوده و، چې زر تر زره باید د پای ټکی کېښودل شي. صحیح. ډېره مننه. آقای مسلی، چرا یک دیدگاه یا یک نشست مشترک میان عالمان دین طالبان که در مناطق تحت تسلط طالبان هستند اونا جنگ مشروعیت میبخشن یا میگه جهاد است یا استشهادی است، جنگ مارواز در مقابل حکومت، چرا یک نشست میان عالمان دین که میگن جنگ کنونی در افغانستان نارواست یا حرام است، چرا یک نشست مشترک برگزار نمیکنین تا بالاخره به از لحاظ دینی اگر مشروعیت داره یا نداره یک نقطه پایان گذاشته شود؟ بسیار نکته مهم اشاره کردین. اما قسمی که در سطح سیاسیون کلانای ما بزرگای افغانستان همگی به این فکر هستند که صلح ما باید صلح افغانی شود. این از گروه خارجی ها، از کسایی که میخوان ابزارگونه از این استفاده یا سوء استفاده کنند، از این بیرون شود. امی خواسته علمای افغانستان هم داره، امی خواسته مردم مومن و مسلمان افغانستان هم داره که باید زمینه مساعد شود، اعتماد سازی شود که ما به جای از این که از کویت بریم یک فتوا بگیریم، از مصر یک فتوا بگیریم، ما علمای افغانستان که عملا متضرر ما هستیم، هر روز در جنازه ها در دو طرف خط ما شرکت میکنیم، هر روز برادرای خود، قوم خود، اقارب خود، ما بیشتر از اون مفتی که در مصر هست، بیشتر از اون مفتی که در کویت هست، بیشتر از اون کسی که در دیگه کشورهای اسلامی هست، ما درد مردم افغانستان بیشتر میبینیم، بیشتر حس میکنیم و ما بیشتر به ضرورت ختم جنگ، ختم فتنه و آمدن یک صلح ما نیاز داریم. درست. ولی چرا این اعتبار میان دو طرف به وجود نمیاد؟ چرا در یک جای یک نقطه مشترک که هم اون طرف راضی باشه هم شما راضی باشین، یک جای بشینین روی جنگ کنونی صحبت بکنین که آیا نظام اسلامی است نیست، جنگ رواست نارواست، چرا این مسئله از طرف علما مطرح نشده؟ ما مطرح شده، بارها مطرح شده، از آدرسای کلان مخصوصا از دکتر شهید دکتر نیازی ما بارها شنیدیم که طور یک زمینه باید مساعد شود ما بشینیم، ولی متاسفانه شما درک میکنین در سطح کلان هم که هنوز صلح ما و جنگ ما جنگ خودی نیست، دستای بیرونی هست، دیگر ازی میخواند که به نحوی استفاده بکنن و تا وقتی که دستای پنهانی صلح ابزار خود قرار میتن و از جنگ به نوعی سود میبرن، ما نمیتونیم حداقل مطرفین که یک اعتماد ایجاد شود که ما در یک جا بشینیم. ولی ما خواستیم از بزرگای افغانستان به عنوان یک شهروند، به عنوان یک عالم دین که ما به جای از اینکه مراجعه بکنیم به دارالفتاهای کشورهای بیرون، کشورهایی که درد ما را تنها از طریق تلویزیون میبینن و گاهی هم پیام ما برشان میرسه، شما بیشتر تمرکز سر از علمای داخل افغانستان بکنین که زبان یکی دیگر بلد هستند، مشکلات وطن بیشتر از اون مفتی که در مصر و در دیگر جاز بیشتر درک میکنن، این زمینه را مساعد بسازن، اعتماد سازی بکنن و از تحریک اسلامی طالبان خواستیم امی هست که شما هر قدر که بجنگین آخر به امی ملت باز میگردین، امی علما هست که باز میباشین، اگر حکومت میسازین ملت میسازین، بدون از اینا امکان نداره. از دو طرف جنگ حکومت و تحریک اسلامی طالبان خواهشیم امی هست که اگر مواردی هست که مبهم است
و اشکال است و وضاحت و تبیین ضرورت داره. خواهش ما میسته که زمینه را طرفین مساعد بکنن، طرفین اعتماد بکنن، یک موقعیتی را جای را در داخل افغانستان که علما بشینن، اگر در جایی که مشکل و ابهامی وجود داره بین خود درست. آقای مفتی، در 20 سال گذشته شما کاری هم کردین که ده 20 30 40 50 عالم دین یک جای شوین، برین به مناطق که طالب اونجا می جنگه، حرکت بکنین، از سوی طالب ممانعت شده باشه، با شما گفته شده باشه که نیاین ساحه ما یا ما حاضر نیستیم با شما بحث بکنیم. چنین کار را کردین؟ متاسفانه به اعتمادی که موجود هست، مثلا یک کس که میره اول برای میرفتگی فرض است که مسئولیت خود حفظ بکنه که من جانم حفظ باشه، بعد از اون اقدام میکنم. حفظ جان فرض اولی برای هر مسلمان، چه عالم غیر عالم است. وقتی که علما این مسئولیت برشان داده نمیشه و قسمی که شما خودتان در جریان هستین، یک گروه هم نیست، گروه های مختلف، دستای مختلف که میخوان به نوعی سوء استفاده بکنن و وقتی که اعتماد در 20 سال گذشته با وجود نآمده و کس زمینه سازی برای از این نکرده، یک عالم وقتی که تهدید باشه، جانش مسئول نباشه که فرض اولی است برش، چطور یک اقدام میکنه. ولی خواست ما از در 20 سالم بوده، حالا هم هست و مخصوصا در اواخر بیخی یک چیز لازمی و فرضی از هر اقدام دیگر کردن. تقاضای ما، خواست ما از طرفین جنگ و خصوصا بزرگای افغانستان در دو طرف ختمی هست که زمینه سازی بکنن که علما بین خود بشینن، ابهامی که اگر در جای وجود داره ابهام حل بکنن، واضح بکنن تا اینکه از این فتنه ای که موجود است و ما یکی دیگر خود میکشیم از این نجات پیدا کنیم. سپاسگزار. روحانی صاحب خوش آمدید. شما هم به برنامه روی جنگ جاری در افغانستان صحبت میکنیم. از فیضانی صاحب و از مصلح صاحب شنیدیم، بیان از شما هم بشنویم. تعریف جنگ کنونی نزد شما چی است؟ تعریف د روان جنگ معلوم دار ده چې موږ تاسو ټول شهیدان یوسو. موږ خو تل ویلي، خو خوشبختانه په همدغو وختونو کې د ټولې اسلامي نړۍ له ټولو اسلامي ادرسونو چې ټولو شیوخو د اسلامي جامعې په دې باندې اجماع وکړه او اجتماعي فیصله یې صادره کړه چې د افغانستان جنگ چې د طالب و داعش و د نورو افراطي ډلو لخوا د جهاد تر نوم لاندې روان ده. جهاد نه بلکې فتنه او فساد ده. مولوي صاحب، هغوی ما مخکې یادونه وکړه، هغوی بهر کې تاسې عینا دلته جنگ وینئ، په غزني کې هم جګړه وینئ او په افغانستان کې هم بهرني دیني عالمان به پرېږدو که فتوا ورکوي چې جنگ حرام دی، ناروا دی یا حلال دی، هر څه چې دي هغوی به بیرون کړي. و تاسو چې په کور دننه یاستئ د خلکو وضعیت ګورئ، اوسنی جنګ ستاسو تعریف څه دی؟ جنگ حرام دی، ناروا دی که روان دی؟ د موږ له نظره د جنگ دوه اړخه دي. یو اړخ یې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، بل جانب ته یې مخالفین د نظام دي. د مخالفینو لخوا چې کومه جګړه د جهاد تر نوم لاندې روانه ده، مطلقا حرامه، مطلقا غیر شرعي او مطلقا فتنه او مسلمان وژنه په دې تېرو 20 کلونو کې په دې تېرو 20 کالو کې. او له دغه جانبه چې د افغانستان ملي او دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، د دغو جنګ، د دغو دفاع له خپله ځانه، له خپله نظامه، له خپله ملته، له خپله حریمه، له خپل د افغانستان له هویته چې دا د دوی حق ده. محترمین مفتیان صاحبان تشریف لري. ولې 2001 کال نه راپدې خو مولوي صاحب تر 3.5 زره پورې امریکایان دلته وژل شوي دي. حرامه ده جګړه؟ داسې امریکایان چې وژل شوي دي، امریکایان دلته د یو تړون په بنا باندې راغلي وو. موږ منو چې تر یو حده پورې د افغانستان حکومت محکوم هم و، په دې کې شک نشته، ولیکن دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت ضرورت و. موږ ټوکر وو، موږ هیڅ هم نه درلود. حتی دغه استودیو چې نن تاسو کې حضور لرو، دا استودیو هم نه وله. نو بدون د نړیوالو له کومکه، بدون د نړیوالو له حمایې موږ هغه وخت خو هیڅ نسوای کولی، حتی نن لا ورته محتاج یو. نو د افغانستان له حکومت سره د امریکایانو یا د ناټو یا په ټوله کې د ټولې نورې نړۍ کومکونه، هغه که نظامي وو، که ملکي وو، که سیاسي وو، که اقتصادي وو، که هر څه وو، په هر چوکاټ کې چې وو، هغه د یو تړون، د یوې معاهدې له مخې ولو. نو به هر صورت زه وایم هغه څه سره تاسې مخالف یاست چې طالب وایي امریکایانو افغانستان اشغال کړی او موږ یې په وړاندې جهاد پیل کړی؟ داسې دا یو واضح حقیقت ته ټول ملت شاهد ده. یوه خبره چې طالبان کوي چې امریکایان یرغلګر ولو او موږ مظلومین یو، ټول دنیا شاهده ده چې امریکایان قرار آرام په خپل کور کې ناست ولو. چا چې یرغل وکړو په امریکایانو همدغه افراطیون وو، که داعش وو، که القاعده وه. داعش په وخت کې نه وو، القاعده وله، تر شا یې طالب ولو.
امریکایان دې ته مجبور کړو چې راشي چې دلته حمله و یرغل وکړه، خو د دې تر شا نورې خبرې اوږدېږي چې البته امریکایانو به دا هدف و، دا به د دوی دستور و، دا به د دوی تاکتیک چل به و، خو په ظاهره باندې طالب ملامت ده چې 20 کاله مخکې د یو اسامه په وړاندې خپل د طالبانو امارت د دوی نظام او ټول ملت غربي ښکېلک په خوله کې ور واچوه. او په غزني کې تاسو چې د علماو د شورا ریاست په غاړه لرئ، څومره وخت کېږي دغه ریاست مو په غاړه دی او په دغه مودې کې آیا د کوم طالبان یا کوم دیني عالمان چې طالبانو په واک لاندې سیمو کې په غزني ولایت کې البته کره شمال ته ځکه ستاسو مسؤلیت هلته دی، هغه وایي چې د اوسنۍ جګړه د حکومت په وړاندې امریکایانو په وړاندې جهاد دی، هغوی سره په دې اړه بحث خبرې کړي، هغوی ته مو ویلي دي؟ چا خپل علماو ته که هغه علماو ته چې د طالب طرف ته دي؟ هماغه علما چې د طالب جګړه جهاد بولي. هغه علما چې د طالب طرف ته دي د هغوی کې که نومونه اخو مناسب به نه وي، یعنې ډېر مشهور جیاد علما شیوخ چې تقریبا هلته یعنې طالب ته وایي چې مجاهد، له هغوی سره موږ مخامخ دلته مناظرې کړې، موږ مخامخ بحث سره کړی، حتی دا ورته ویل دي، ما خپله ورته ویل دي چې جناب شیخ صاحب، جناب مفتی صاحب، جناب مولوي صاحب، تاسو په مقابل کې زه ځان بیخي هېڅ هم نه بولم، فقط غواړم چې معلومات وکړم آیا د دین له نظره تاسو دغه جګړې ته د کوم شرعي مجوز او شرعي سند له مخې جهاد ویلی سي او له کوم شرعي اساس له مخې تاسو طالب ته مجاهد ویلی سي، مړي ته شهید ویلی سي، حتی دا هم لا ورته ویل دي چې تاسو خپله بهتره معلومه ده چې پیغمبر اسلام فرمایي چې ومن اعان على قتل مؤمن شطر كلمة. دغه د حدیث تکمیل هماغه شیخ پسې کړی شي و بالکل پیغمبر اسلام فرمایي. مولوي صاحب که داسې خبره وي چې قرآن یو دی، پیغمبر یو دی، خدای یو دی، بیا ولې تفسیرونه بېلابېل دي؟ ولې هغوی په یو نوم جګړه کوي او تاسې چې دلته داسې بل لیدلوری لرئ دغه جګړې عرض مې دا کاوه چې همدغه شیخان چې تا مخکې پوښتنه وکړه هغوی موږ ته دا ویل دي چې موږ مجبور یو د طالب په وړاندې موږ دومره نسو ورته ویلی چې جنګ دې ناروا ده، حتی موږ دوی ته د سولې نسو ویلی چې په دې اوس وخت کې صلح در باندې فرض ده ځکه چې انسداد د معصومو وینو راځي، دا موږ ته دوی ته نسو ویلی، بناً موږ وایم معذور یو، موږ محصور یو، موږ عاجز یو، که نه یې په ټوله کې دا زه په ډاګه ویلی سم او په ډاډ سره ویلی سم چې په ټوله کې د افغانستان سوا له هغو علماو چې هغوی په پردو استخباراتو پسې که په ځانګړي ډول ووایم چې په ایسای پسې مطلق تړلي دي، نو هغوی به اوس هم دې ډول ته مولوي صاحب همدا خبرې تاسې اشاره وکړه. اوس که مثلا د عاجزي خبره وي یا د ډار او د ترس خبره وي، بیا کوم دیني عالم چې د خدای او د رسول او د قرآن حقیقت نه وي هغه ته دیني عالم ویل کېږي. هغه ته دیني عالم او مفتیان صاحبان محترمین تشریف لري، پیغمبر اسلام وایي هغه څوک چې د هغه په زړه کې خشیت الهي نه وي، ولو که د ډېر کتابونه مو ویلي او ډېر تیزبان هم وي او زر زر خبرې هم کوي او حدیثو آیاتونه او دا یې هم ډېر حافظه یې هم ښه قوي، خو چې تر څو د ده په زړه کې خشیت الهي نه وي، د ده ژبه په حق باندې ګویانه نه وي، لیس بعالم جمله یې ورته فرمایلې ده. نو به هر صورت او داسې نور حدیث ډېر دي چې پیغمبر اسلام فرمایي چې څوک چې په یو شرعي حکم باندې علم ولري د هغې حکم او فیصله ورته معلومیږي، خو بیا هم دی کتمان د حق وکوي، نو الله تعالی به په ورځ قیامت کې هغه خوله کې د جهنم خیزې ور واچوي. صحیح، تاسو ته بېرته راګرځم. فیضاني صاحب خپرونه به ورو ټوله کلنډ فرصت لرو، همدغه مسله تاسې نه وپوښتمه که چېرته موږ وایو مسلمان یو، کتاب مو یو دی، پیغمبر هم یو دی، خدای مو یو دی، بیا ولې د دین څخه یوه ګډه ژبه نشو پیدا کولی؟ تشویش زموږ هم همدا ده، هلې ځلې مو هم همدا دي او علماو تل څه دعوت او نصیحت کړی هم همدغه وینا یې کړی چې راځئ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، راځئ منګولې ولګوئ د اسلام په رسۍ باندې او سره بېلابېل مه کېږئ. اختلاف مابین د امت مسلمه کې موجود ده، شتون لري، دا اختلاف سبب دې ګرځي چې خلک بېلابېل لارې غوره کړي او شیطان په مابین کې شتون لري، هغه شیطان چې طایفه له جنیاتو نه ده او یا هغه شیطان چې طایفه له انسانانو څخه ده چې مسلمانانو لوی دښمنان د یهود او نصارا دي، دوی تل دا هڅې کوي چې مسلمانان مابین کې دوی نفاق واچوي او د مسلمان مابین کې درز واچوي او مسلمانان په خپل مابین کې سره اخته کړي. داسې ټول ول یو تعبیر، یو تفسیر، یو ترجمه او یو برداشت نسو ځینې کولی. هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده، خصوصا د دوو ښکېلو لورو نه چې یو جانب د نظام د حکومت ده، یو جانب د اسلامي امارت د طالبانو ده،
دوی د خپل علما رامخته کې هم د افغانستان اسلامي دولت هم د افغانستان طالبان امارت خپل علما د رامخته کې دواړه یو تفسیر یو ترجمه او په یو حکومت د عمل کې او کله چې دوی یو دا کار یوازې حکومت کولی شي، دواړه طرفونه کولی شي که نه علما خپل هم کولی شي او څه ځان وخوري؟ علما تل ځان خورولی ده. په دې شلو کلو کې تاسو به شاهدان وست چې کله علما غږ د حق اوچت کړی، کله چې غږ د سولې اوچت کړی، هغه عالم ترور سوی دی، وژل سوی ده. چې چا وژلی اول یې وژل سوی تر اوسه پورې هم دغه سپیناوی چا نه ده کړی. نن هم موږ شاهد د یو لوی مجلس او محفل اوس چې ډاکټر صاحب ایاز نن یې تلین و چې یو کال مخکې دی شهید سو. ټولو علماو همداسې د حق اواز اوچت کړی، د سولې اواز اوچت کړی. فیضاني صاحب هغه خبره چې مخکې روحاني صاحب هم وکړه همدغه دلیل دا دی چې عالمان خبره نشي کولی ځکه د دوی امنیت تامین دی. مثلا نیازی صاحب، مفلی صاحب یا نور دیني عالمان، ریحان صاحب چې ووژل شول. مثلا دلته د طرز په کار دی چې د واضح خبره نه کېږي او دغه بدبختي ولامل شوی، نه طالب طرف څوک سمه خبره کوي او نه دې خوا څوک سمه خبره کوي. سوچ هغه څه چې د دین خبره ده. د سولې مخالفین موجود دي، د سولې په لار کې خلک خنډونه جوړوي. هغه خنډونه هم د سولې داعیین چې علما دي د دغه لپاره هم خنډونه جوړیږي او هم هغه د هیئت مذاکراتي د صلح چې بعضې خبرې کوي د خپل هیئت مذاکراتي صلح کې هم پکار ده چې باید زیات رول د علماو وي او متاسفانه څه ډېر کم رنګه د رول د علماو پکې باید چې په ټولو کې رول د علماو وي چې دوی کولی شي چې هلته استدلال کړی وي او دوی کولی شي یو جوړجاړي ته سره جوړ شوی. په هغه د طالبانو په لوري کې کېدای شي اکثره علما وي نو هغوی به بعضې استدلال کوي او په دې لوري کې استدلال خلک به ډېر کم وي. په کار دا دی چې دا موضوع ټولو علماو ته وسپارلی شي، دواړه لوري د رسما و ورسپارلي علما وکولی شي د حل لارو تا پیدا کنید. خیر سی. آقای مفلی فرصت کوتاهی داریم. چی میکنین بعد از این وقت جنگ جریان داره تنها میین در رسانه میشینین میگین جنگ حرام است یا ناروا، در مساجد میرین میگین یا نه بعد از این اقدام هم میکنین کاری هم میکنین؟ برای ختم جنگ و برای پایان فتنه موجود نه تنها علما بلکه همه مسلمان ها باید هر آن چیزی که در توان دارن از او دریغ نکنن، اقدام بکنن و با گفتن یک رای بسیار خوبش گفتن هست که از هان روشن شوه، مردم آگاهی پیدا بکنن و بهترین رای دیگرشی هست که زمینه بحث مساعد شوه طرفین و قسمی که فیضانی صاحب گفت یکی از بهترین فرصت ها می بود که دولت افغانستان در تیم مذاکراتیش علما را بیشتر نقش میداد، چون جنگ افغانستان تا یک طرفی جنگ کلا استدلالش شرعی و فقهی است و قناعتی از او هم تنها علما میتونستند. آرمان دین است در تشکیل هیئت بسیار نقش کمرنگ دارن و متاسفانه که علما با حدی که علمایی که باید استدلال بکنن فکر نمیکنم باشن. یعنی ما جنگ ما از اینکه استدلال طرف ما استدلال شرعی هست، فقهی هست، نیازی بود که تیم مذاکره کننده ما کلا فقیه ها می بودن، کسایی می بودن که استدلال فقهی میتونستن بکنن و در ضمنش دیگه کسایی هم که به دیگر جوانب قضیه صلح چون پیچیده است نیاز است لازم بود که می بودن، ولی یک بخش عظیمی از این یک فرصت بسیار کلان بود که ما از دست دادیم که تیم مذاکره کننده ما اگر بحث فقهیش بسیار دست بالا می داشت ما می توانستیم که یک پیام بسیار واضح هم برای طرف طالبان می داشتیم، هم یک پیام بسیار واضح برای دنیا می داشتیم و ما از طریق استدلال. ولی آقای مفلی را می دانین که وقتی ما میگیم جنگ دیگر مشروعیتش را از دست داده، جنبه دینی نداره یا جنبه سیاسی داره یا قدرت طلبی است، هر چی نام بگذاریم، پس طالب هم میره میفهمه وقتی علمای جهان می فتوا میده که جنگ در افغانستان ناروا است، از ضرورت به عالم در هیئت مذاکره کننده وقتی دو سه عالم داریم کافی نیست؟ فکر نمیکنید؟ من فکر میکنم قسمی که قبلا گفتم درست است که دیگه دارالافتاها علما و مراجع بسیار معتبر جهان اسلام سر موضوع افغانستان تمرکز کردن، بالاخره مجبور شدن فتوا دادن، ولی زبانی که ما به یکی دیگر بلد هستیم، زبانی که ما میتونیم طالب قناعت بودیم و ما میتونیم که چی در افغانستان جریان داره این پیام بسیار با وضاحت بگوییم. اینمی یک نقص ما فکر میکنم یک نقص بسیار کلان از حکومت ما که در این تو مواقع حساس علما که باید نقششان باشه، نقش موثر دارن، از علما توقع کلان دارن که باید کار بکنن. آقای مفلی ما قبلا هم گفتم 10 یا 20 عالم دین جمع شوین بریم به ولایات جایی که طالب سلطه داره، بشینین با اونا، کسایی که قماندانان نظامی جنگی هستن، کسایی که به اینا فتوا میتن، رویشان صحبت میکنین. مشکل است؟ مشکل نیست. موضوعی که خدمتتون قبلا هم عرض کردم که اول مسئولیت تضمین شوه، اعتماد سازی شوه. علمای افغانستان همیشه آماده بودن و یکی نه تنها آماده که یک از آرزوهای علمای افغانستان هست
که این بحث باید جمع شوه، این فتنه باید خاتمه پیدا بکنه، این مسلمان کشی دامنش باید بسته شوه و یکی از موثرترین راهش چیزی است که خودت میگی، ولی او قسمی که خودت میدانی، ما میدانم و همه مردم افغانستان میدانند که تنها موضوع طالب و حکومت نیست، دیگر دوستان هم هست، دیگر کسایی هم هست که از اونا میخوان که با صلح اخلال شوه، میخوان که با قتل و ترور علما دیگه هم ذهنیت ها را تخریب بکنن. بنابراین اول اعتماد سازی، مسئولیت سازی ایجاد شوه. علما همیشه آماده بودن، آماده بسیار هستن. تشکر. روحانی صاحب څه کول پکار دي؟ دینی عالمان ته आवाज دب کار دي چې په جمعتونو کې وایي چې راشي مانځه ته راشي، یا مونځ فرض دی، جهاد فرض دی، جګړه فرض ده، یا د اوسنۍ جګړه ناروا ده، حرامه ده، ناروا ده، دا وایي که نه نور څه هم کولی شي؟ داسې ګوره ډېری علما د موږ رښتیا هم په استحبابي مسایلو باندې د جمعو په خطبو کې خبرې کوي یا په عامو موعظو کې. ضرور دا ده چې مسلمانان په اوس وخت کې و هغه عمل ته متوجه که چې په هغه کې مرتکبین جهنم ته ځي، قتل اکبر د کبایرو ته. په هر صورت دا دلته خبره ده چې علما اوس باید تر جماعت و تر سنت و تر نفل و تر نفل روزو و تر نورو داسې استحبابي اعمالو راتیر سي، باید مسلمانان افغانان و فرض ته متوجه که. یو دوهم خبره تا مخکې جناب مفتي صاحب چې پوښتنه وکوله چې علما کولی شي ولایتو ته ولاړ شي. موږ پښتو کې یو متل ده وایي اوبه دي لکې لخوا نه راروڼېږي، اوبه یې سر لخوا راروڼوي. مخکې جناب مفتي صاحب ډېره ښه خبره وکوله چې د مصالحې عالي شورا صلح باید مصلح خلق ورته وګمارل شي، صالحین ورته وګمارل شي. صالحین معلومداره ده چې په ټوله ټولنه کې مغزي جامد او بهترین قشر د جامد علمای دین دي. اوس دغه کسان چې دي دوی صالح کسان نه دي. عرض کوم دغه شی نه وایي چې هغه صالح کسان نه دي. پیغمبر سلام وایي لکل فن رجال، د هر فن دپاره خپل خلق دي. خو دا ګیلې دلته ډېرې دي چې موږ له خپله نظامه لرو، واقعا چې د علماو حقوق بیخي په لوړه پیمانه تر پښو لاندې سوي دي. دا به دې خواته پرېږدو، راځو هغه اصلي موضوع ته. یو ګیلې دي، دا د ما له وروره چې ګیله ده، ورور له ما چې ګیله ده، دا به دا تیاره پرېږدو، دا د کور موضوع ده. راځو په لویه کې دا جنګ ته، طالب ته وایي، طالب جګړې چې دی ورته جهاد وایي، دې تسلیح اجازه راکوي. اوس چې دغه د افغانستان حکومت موږ په ډاګه وایو، موږ منو، زه د دې حکومت سړی یم، که په حکومت کې هېڅ نه یم، کومه دنده او مسؤلیت نه لرم، ولیکن کلک حامی یم او دا حمایت د نظام دا د ځان وجیبه او فریضه دیني ملي بولم. زه دا طالب ته وایم چې دغه د موږ په نظام کې چې هر څومره ستونزې دي او هر څومره نواقص او کمیاوې پکې موجودې دي، فساد کې موجود ده، موږ یې ټول منو درسره. اما نواقص او ستونزې او فساد دا مجوز و دلیل و سبب د قتال نشي کېدای چې په وړاندې خروج مساهمه وکوي. اوس چې همدغه نظام چې ته وایې چې دا نظام فاسد ده، طالبه چې دغه خلق تا ته وایي چې راشه په قرآن او په سنت باندې فیصله وکړو. طالبه د الله عز وجل واضح امر ده درته چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تعال ما عرض بخښنه غواړم. یو باید طالب اوس د قرآن او د سنت فیصلې ته غاړه کېږدي. دوهم په پښتو کې متل د شرعي مسله هم دغه چې د جناب مفتیان صاحب تشریف لري، د دوی تر مخ بښنه ډېره غواړم. پښتو کې متل داسې ده چې وایي غوټه چې په لاس راشېږي نو غاښو ته حاجت نشته. طالب له تا سره چې دغه حکومت په قرآن و سنت فیصله مني، ملي مشارکت در سره مني، عام پوښتنه ټولپوښتنه در سره مني، اصلاحات در سره مني، تعدل د قانون در سره مني، د جنګ دپاره نور کوم مجوز کور ودان خیر سي. فرصت مو پای ته رسېدلی. ستاسو درې واړو د کور ودانې دغه بحث کې مو ګډون وکړ او قدرمنو لیدونکو ستاسو نه هم مننه چې دغه بحث مو وکتل. که غواړئ چې بیا وګورئ پارټي پښتو فیسبوک پاڼې یوټیوب چینل باندې لیدلی شئ. تر بیا مو وخت بخیر. مدرنیتی بدون درک ریشه های عمیق فرهنگی یک